ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. ګرانو لیدونکو، تاسو ته به د 2019 کال د اپریل د 19 نیټه یادوي، کله چې د فرانسې د پاریس په ښار کې یوه تاریخي کلیسا چې د 11مې پیړۍ پورې اړه لري ناڅاپه اور واخیست. دا کلیسا چې نوتردام و یا نوتردام د پاریس په نوم پیژندل کیږي، د اور له امله ډېرې برخې له منځه ولاړې. اوس خبره دا ده چې یوه 900 کلنه تاریخي ودانۍ چې شپه او ورځ تر ساتنې لاندې ده ولې ناڅاپه اور واخلي. د نننۍ ویډیو موخه دا نه ده چې یوازې د دې اور په اړه معلومات، خو دا اور د نن ورځې د ویډیو سره ژور تړاو لري. موږ به هڅه وکړو چې دا درته وښیو چې دا اور یو سازش یا یو پلان و چې کلونه مخکې پلان شوی و. ایپرټ ګوټو دا یو لنډه فلم ده چې په هر صحنه کې بېشمېره نښې پټې دي او هره نښه یوه جلا کیسه بیانوي. دا 7 دقیقې فلم داسې پټ پیغامونه او نښې لري چې د نړۍ د مهمو پیښو سره تړاو لري او دا پیښې کولی شي چې د نړۍ حالت بدل کړي. ځینې خلک به دا بې ګټې وبولي چې څنګه ممکنه ده یو کارتون د کلونو مخکې د راتلونکي لپاره پلان شوی وي. حقیقت دا دی چې دا خلک په راتلونکي نه پوهیږي، خو هیڅوک هم د راتلونکي د نقشې جوړولو په کار کې تر دوی ماهر نه دي. دا داسې خطرناک لوبغاړي دي چې د خپلو بدو افکارو له مخې د راتلونکي نقشې جوړوي او بیا نړۍ د همدې نقشو له مخې مخ ته وړي چې څنګه کله او په کوم ځای کې کومه پیښه رامنځته شي او وروسته حالات څنګه جوړ کړي. دا یوه شیطاني نړۍ ده چې هر څه پکې د شیطان د خوښې لپاره ترسره کیږي. دوی د مختلفو پیښو پلانونه جوړوي او بیا هغه پیښې په ټاکلي وخت عملي کوي، لکه د 9 الیون پیښه چې لا هم د خلکو په یاد کې ده، کله چې الوتکه د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ سره وجنګېده چې دا ودانۍ په دقیقو کې کنډواله کړه. خو حیرانوونکې دا وه چې دا پیښه له مخکې لا په مختلفو پلیټفورمونو کې ښودل شوې وه. د بیلګې په توګه په مشهوره کارتون سمپسنز کې دا پیښه 4 کاله مخکې ښودل شوې وه. بیا د دې پیښې نه 5 میاشتې مخکې بل کارتون و جاني براو هم دا پیښه ښکاره کړې وه. یو بل لنډ فلم چې د دې بدو تنظیمونو لخوا جوړ شوی و ایپرټ ګوټو دی. په دې فلم کې سلګونه نښې ښودل شوي او دا د دوی تر ټولو ستر او خطرناکه هڅه ده. د ویډیو په پیل کې موږ د اور یادونه وکړه. نو که تاسو د فلم په لومړۍ صحنه کې ښه وګورئ نو 2 لوړ منارونه ښکاري چې شاته یې اور بل دی. که د دې فلم په نوم کې لیکل شوي حروف او نښې عددونو ته واړو نو مجموعه 9 جوړیږي او د دې ترڅنګ 2 د رومي عددونو په ډول لیکل شوي دي. که دا سره جمع کړو نو 9 11 کیږي، یعنی 911. اوس که دا عددونه د پورته برجونو سره یو ځای کړو نو دا هماغه وخت دی کله چې د 911 پیښه وشوه. دا د فلم پیل دی خو اصلي کیسه لا پاتې ده. په لومړۍ صحنه کې یو وزه ښودل شوې ده چې بندي ده او دا وزه د هغو شیطاني تنظیمونو له بافومیټ سره ورته والی لري او د هغه پر تندي باندې شیطاني نښه شپږ لیکل شوې ده چې دا د شیطان نښه بلل کیږي. او لاندې د یوه سړي انځور ښکاري چې په یوه لاس کې ټوپک نیولی او په بل لاس کې سپی د رسۍ په واسطه نیولی دی. بیا د فلم په 2مه صحنه کې د شیطان لاسونه ښکاري چې په یو ګوته د ډالر نښه لرونکي ګوتمۍ ده چې پیسې ښیي او د بل لاس پر سر د وینو نښې دي چې وینې تویدل ښیي او د هغه په لاسونو کې یو بنداژ پټۍ ده چې له هغې سره هغه د شیطاني لاسونو کنټرول کوي او څوک چې کنټرول کیږي هغه پخوانی د امریکا ولسمشر جورج بوش دی. د رسیو په مرسته شیطاني لاسونو ته حرکت ورکوي او بوش هغه څه کوي چې هغه ته اشاره ورکول کیږي. یعنی جورج بوش په اصل کې د شیطان خدمت کوي او هغه ټول امرونه پوره کوي چې شیطان ورته وایي، لکه جګړه، غربت، لوږه او تنده. او موږ دا ټول کارونه د جورج بوش د واکمنۍ پر مهال لیدلی دي. بوش د یو ټولګي پر چیک فرش باندې ناست دی او موږ ټول پوهیږو چې دا چیک فرش د فریمیسنونو یو سمبول دی. دا صحنه ښکاره کوي چې د نړۍ ستر حکومتونه د فریمیسن لخوا کنټرولېږي. بیا بوش داسې عجیب او مسخره حرکتونه کوي چې هغه یې لیونې ښیي، لکه څنګه چې امریکایانو بوش ته د هغه د پریکړو له امله لیونې ویلی و. هغه پر سر داسې خولۍ ټوپې لري چې د ډی حرف پرې لیکل شوی دی، یعنی ډی د ډمب یا ډمې معنا لري. اوس راځو د تختبورډ نښو ته چې هلته ډیر په زړه پورې نښې شته. د بیلګې په توګه د امریکا د یوې برخې نقشه چې پخوا کې ځینې ځایونه نښان شوي دي. دا د نیویارک نقشه ده، هلته چې د 911 پیښه شوې وه. دا په بالایي برخه کې نښان شوې ده. د هغې لاندې اوکلاهوما ښار نښان شوی چیرې چې په 1995 کال کې چاودنه شوې وه. دریم ځای نیو اورلینز د چیرې چې په 2005 کال کې د کاترینا طوفان تاوان وکړ. څلورم او وروسته ځای د مکسیکو خلیج د چیرې چې د اپریل په 2010 کال د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی تیلو تویدنه وشوه. بیا په هماغه نقشه باندې د یو بوم عکس جوړ شوی دی او موږ پوهیږو چې بوم د بوهمین ګرو سمبول دی. هلته د نړۍ ستر بدکاره مشران هر کال د یو لوی بوم د مجسمې لاندې راټولیږي. هلته د نړۍ د برخلیک پرېکړې کیږي. د دې نقشې لاندې د واورې یوه نښه رسم شوې ده چې په منځ کې یو هکساګرام جوړ شوی دی. دا ښکاره د اسرائیلو یو سمبول دی. اوس که دا درې سره یو ځای کړو نو دا روښانه کیږي چې څوک د نړۍ کنټرول لري.
اسرائیل او شیطاني سازمانونه یعنی فریمیسن، ایلومیناتی او نور، او هغوی کولی شي هر چیرته تباهي راولي او د هغوی ټولې پرېکړې هر کال په بوهمین ګرو کې کیږي. وروسته موږ راځو یوې کلمې ته چې په تخته بورډ لیکل شوې ایولوشن، خو د دې ځینې برخې ورکې دي. لاندې د اف فورمول لیکل شوی چې د نیوټن دریم قانون دی. د دې له مخې هر عمل ته یو برابر خو مخالف غبرګون وي. له دې سره د یو ذهن انځور جوړ شوی چې د آسماني برېښنا په واسطه په منځ کې ویشل شوی او له هغه سره یو اژدها مار رسم شوی دی. یعنی د خلکو فکرونه ویشل کیږي څو هغوی خپله پرېکړه نشي کولی او هر څه چې دا شیطاني ځواکونه ورته وایي هماغه کوي. لکه څنګه چې ویډیو روانه د ناسا په اوباما د بوش ځای نیسي، یعنی د بوش وخت پای ته رسېدلی او د اوباما وخت پیل شوی دی. که ښه وګورو اوباما د فراغت خولۍ په سر کړې ده. دا ښیي چې اوس د پوه، هوښیار او تعلیم یافته مشر وخت دی. یعنی د بوش لیونتوب دا ښیي چې هغه وخت بوش د لیونتوب پرېکړې وي، خو اوس د پوه مشر وخت پیل شوی. په دې ټول صحنه کې اوباما خندل کیږي چې د ګلول کلمه پر تخته بورډ لیکل شوی، یعنی بلوګینګ اوټ لور. دا یو پیغام دی د هغو پټو ځواکونو لخوا اوباما ته چې ته به د نړۍ مخې ته د خندا سره راځي، که څه هم زموږ کارونه څومره شیطاني وي خو ته باید تل خوشحاله ځان وښیي. اوباما خندل پیلوي، سر ټیټوي او د خپلو لاسونو په مرسته یو مذهبي سمبول جوړوي چې په مختلفو مذهبونو کې د عبادت لپاره کاریږي. یعنی اوباما خاندي او وایي چې زه به د هر چا خبره ومنم. بیا صحنه بدلیږي، یوه نجلۍ ښکاري چې په لاس کې مڼه ده. د هغې شاوخوا نور ماشومان هم دي. د هغوی چاپېره سیم تارونه تاو شوي دي. ټول ماشومان ښایسته ښکاري. کله چې رڼا پر نجلۍ ولګېږي نو یو پیشوګې او د ګاګزیټو نښه څرګنده شي. یعنی یو داسې نړۍ چې هلته ماشومان بندیان دي او هلته ماشومان اړ ایستل کیږي چې غلط کارونه وکړي. که هغه پیشوګې ته وګورو، دا د نړۍ تر ټولو مشهوره کامیډي فلم کمپنۍ پلیبوی سمبول دی چې د اګزیټ نښه ورسره ده. یعنی که دوی خوښ وي یا نه، دوی باید هماغه کار وکړي چې ورته ویل کیږي او د تګ ټولې لارې ورته بندې دي. بیا هغه ماشومه مڼه وغورځوي. هغه مڼه لږ لرې ولاړه شي او دوه برخې کیږي. له هغې څخه یو د لوټس ګل راوتلی وي. لوټس ګل یو روحاني سمبول چې په مختلفو دینونو کې د معرفت او بصیرت نښه ګڼل کیږي. له همدغه ګل سره د اوباما بوټ ښکاري چې لاندې د سرو زرو څخه راښکته شوې ده. دا د سکي نښه د بټکوین ټکنالوژي ښیي. دا چې اوباما دا هر څه ویني، د هغه پر تندي خوله راځي او اندېښمن ښکاري، ځکه چې هغه احساس کوي چې څوک یې پر رښتینولي پوه شوي او داسې څوک راغلی چې له ده هوښیار دی. بیا کمره د ښوونځي بهر ښیي، چیرې چې پر دیوال یو اعلان ښکاري. که یې ښه وګورو، دا د زبور 23 باب دی چې د عبراني بایبل آیت دی. له دې آیت سره یو آسماني برېښنا رسم شوې ده، هماغه شان چې مخکې مو په ټولګي کې ولیده. اوس دا دواړه ښیي چې مذهب زموږ له فکره ایستل کیږي او د یو بېدینه مکتب بنسټ ایښودل کیږي چې د خدای شتون نه مني او د هغوی ماموریت دا دی چې ټول دینونه له منځه یوسي. بیا د امریکا بیرغ ښودل کیږي چې دوه ټوټې شوې، یوه برخه یې پورته الوتې ده او لرې تللې ده. اوس به د دې فلم په دویمه برخه کې درته ووایو چې نور څه پیښیږي. تر هغه وخته ځان ته پام وکړئ او ویډیو مه هېروئ چې لایک او شریک یې کړئ. الله حافظ.